د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیر اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي شورا د مالی ثبات کمیټې او د مجوزو بانکونو د سهامدارانو ترمنځ د بانکي سکتور د ستونزو ارزولو او د حل لارو موندلو په موخه د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان بانک د کنفرانسونو په تالار کې د مالی ثبات کمیټې دوهمه غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې د مالی ثبات کمیټې د لومړۍ غونډې په وړاندیزونو، پریکړو او پرمختګونو او د بانکي سکتور پر فعالیتونو، ننګونو او لاسته راوړنو خبرې اترې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 22مه نیټه له غرمې وروسته د روسیې فدراسیون د ولسمشر سلاکار او د اقلیم په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. د دغه لیدنې پر مهال چې په کابل کې د روسیې فدراسیون سفیر هم حضور درلود، د افغانستان اسلامي امارت او روسیې فدراسیون ترمنځ پر دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په افغانستان کې د روسي پانګوالو پر پانګونې، د اقلیمي بدلون په برخه کې پر ګډې همکارۍ او د افغانستان او روسیې ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراخوالي خبرې وشوې. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې چې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 24مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید، په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو فارمونو جوړولو، په صنعتي پارکونو کې د لمریزې برېښنا د تولید او همدارنګه د ډبرو سکرو د بارولو او خالي کولو لپاره د معیاري ترمینل جوړولو پر طرحو هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سلاکار د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې په 25مه نیټه د خصوصي روغتونونو ټولنې له استازو سره په مرمرینه ماڼۍ کې وکتل. د خصوصي روغتونونو ټولنې استازو خپلې ستونزې او وړاندیزونه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له سلاکار سره شریک کړل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سلاکار د خصوصي روغتونونو د خدماتو د کیفیت پر لوړوالي ټینګار وکړ او د دې ټولنې استازو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې او وړاندیزونه به په دقیق ډول وارزول شي او د حل په موخه به د ریاست الوزرا عالی مقام سره شریک شي.